سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې ملي لوبغاړی راشد خان او نوین الحق نن سهار کابل ته رسېدلي دي. یاده دوی چې په کابل کې د شپږم لیګ سیالۍ شروع دي او نن راشد خان او نوین الحق هم کابل ته رسېدلي دي. بلې خواته په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت د غونډې په تالار کې د افغانستان د خپلواکۍ 105مې کلیزې په مناسبت غونډه روانه ده چې په غونډه کې د ملا یعقوب په ګډون ډیری طالب مشرانو شرکت کړی ده او په دې تالار کې د طالب ځواکونه هم ناست دي. بلې خواته په هند کې هم د ډیلي تر ټولو زړې مدرسې تجویز القرآن د هند د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده او دوی د هند د خپلواکۍ په ورځ باندې خوښي څرګنده کړې ده. بلې خواته په زرګونو افغانانو د امریکا کالیفورنیا ښار کې د شاه غازي امان الله خپلواکۍ 105مه کلیزه جشن ته راټول شوي دي او په دې کې ډیری نامتو افغانانو هم ګډون کړی وو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.